درمنو دوستانو یو ډیره دردونکې واقعیا چې هم دا اوس زموږ مخې ته تېره شوه چې تاسو سره شریکوو چې په یکتوت کې یو داسې دردونکې واقعه مخې ته راغلې ده چې یو ورور چې هغه خپله میرنۍ خور په ډزو باندې ووژلې ده. دغه خور یې داسې کومه ګناه کړې وه چې ده ووژله. تاسو په دې ویډیو کې ټول تفصیل کتلی شئ. د پښتو پوسټ چینل لیدونکو د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دا په پېښور کې د یکتوت په علاقه کې مخې ته راغلې ده. یکتوت چې د پېښور یو علاقه ده، په دغه علاقه کې خپل میرني رور خپله میرنۍ خور وژلې ده. دغه رور یې چې اوس مهال تښتېدلی دی، خو پلار یې چې اوس پولیسو نیولی دی هغه په خپل بیان کې ویلي دي چې دا واقعه زما زوی کړې ده، یعنې زما زوی دغه لور مې راته وژلې ده او وایي چې بیا یې دفن کړې هم ده. دوی دواړو په شریکه دفن کړې وه او هېڅوک یې هم نه خبر کړي. دوی اوس هم پولیسو ته دا خبره کوله چې زموږ لور ورکه شوې ده، خو پولیسو چې تفتیش وکړو او دغه پلار یې ورته پوی کو یا یې هغه ته لږه سزا ورکړې، نو هغه د خپلې خبرې اظهار کړی دی او ویلي دي چې دا کار مونږ کړی دی. قدرمنو د هغې نه پس اوس یې دغه رور تښتېدلی دی او هېڅ په نظر نه راځي. پولیس وایي چې موږ ورپسې کوشش کوو چې زر تر زره یې ونیسو او عوامو ته یې وړاندې کړو چې دا ظلم ولې وکړو. قدرمنو دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو چې دا واقعه په پېښور یکتوت کې مخې ته راغلې ده. خو دا خبره هم د یادولو وړ ده چې که په دې کې دا جینۍ لږه ملامته وي نو ورسره د دې پلار او د دې رور ډېر ملامت دي، ځکه چې کومه وخته پورې جینۍ ازاده ګرځي، هغې سره که موبایل وي یا هغه نور داسې کارونه کوي او مور پلار یې په هغې باندې نظر نه ساتي، نو خامخا به هغه داسې یو قدم اوچتوي، ځکه چې مور پلار د خپل بچي دپاره بیا داسې ځای کې رشته ګوري چې د هغې فایده وي پکې. خو ځینې بچي چې بیا صبر نشي کولی او خپل شهوت نشي کنټرول کولی، نو بیا پردو هلکانو سره دغسې یارانې جوړې کړي او د کور ورسره وتښتي. نو قدرمنو د دې ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې تاسو هم په دې هر څه باندې پوه شئ او هېڅکله هم داسې غلط قدم اوچت نه کړئ چې په هغې سره ستاسو او ستاسو د خاندان بدنامي وشي. دا و د پښتو پوسټ چینل یو تازه خبر او ویډیو چې تر تاسو مو در رسوله. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.